اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ د ای آی له لارې نه پریزنټیشنونه جوړ کړو. یعنې موږ خپل ټاپک ورکړو، ټایټل ورکړو، څه د هر چي په باره کې وي، نو موږ ته په 3 دقیقو کې موږ ته ټول یو پریزنټیشن، مکمل پریزنټیشن جوړوي د معلوماتو سره. موږ دې ته ضرورت هم نشته چې شي ور اضافه کړو، او که چیرې غواړو اضافه یې کړو، لکه مثلا معلومات یې ښه دي خو ته غواړې لکه یو بجې کې لکه نور معلومات ور اضافه کړې، دغه هم کولی سې، لکه ایډیټبل ده. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. تاسې به دلته راسئ او په دغه جې کې به لیکئ ګیما ډاټ اپ. په دغه مو چې تاسې ولیکه، انټر به وښایي. نو څنګه مو چې انټر وښه، په دغه پیج ته اوس تاسې راولئ چې په دغه جې کې تاسې کولی سئ سټارټ، لکه مثلا په دغه جې کې کولی سئ کریټ نیو ای آی، په ای آی باندې یوه جوړه کړئ. نو په دغه باندې به کلیک کړئ. څنګه مو چې کلیک how would you like to get started، څنګه غواړئ چې شروع کړئ. import file or URL، generate او paste and text. نو په دغه جې کې به راځئ په generate، د باندې به کلیک کوئ. نو دلته کې مو لیکه په دغه ځای کې ګوره ډاکومنټ، سوشل، ویب پیج، دغه موږ نه دی انتخاب کړي. په دغه ځای کې موږ پریزنټیشن، په دغه ځای کې کولی شئ لکه مثلا نمبر آف سلایډز دا لکه اضافه کړئ. په دغه ځای کې مثال غواړم لاس دانې 15، هغه لکه چې دی هغه پرو لکه اکاونټ لري کولی شي استعمال یې کړي. په دغه ځای کې لاس describe what you like to make. دغه ځای کې لکه تاسې ورته لیکئ چې څه غواړئ نن ورځ جوړ کړئ. لکه مثال زه ورته وایم I want to create a presentation about Afghanistan history. نو دغه مو چې تاسې ورته ولیکل، تاسې به په جنریټ آوټلاین باندې کلیک کوئ. نو څنګه مو چې تاسې کلیک کړئ، په دغه جې کې اوس دغه آوټلاین تاسې ته جوړوي. داسې ټول خلاص ول کولی شئ په دغه جې کې وګورئ، ایډیټ یې کړئ، معلوماتو کې ور اضافه کړئ. نو دغه ټول چې خلاص په دغه جې کې به په جنریټ باندې کلیک کوئ. په دغه جې کې ګوره جنریټینګ. نو تاسې اوس لږ ذره صبر وکړئ، دغه اوس تاسو ته جوړوي. نو په دغه کې تاسو ته وایي دغه کلوز نه کړئ، چې دغه پروسس کې لکه څنګه چې کلوز کړئ دغه معلومات هم زی بیا نشئ کولی چې دا بیرته اوپن کړئ. نو په دغه کې دا اوس معلومات ور اضافه کوي. دغه اوله سوه په دغه کې اوس دومه سلایډ ته راځي، لکه دغه اوس تاسو ته جوړوي. نو په دغه کې اوس دغسې ټولې خلاصې تاسې کولی شئ دا هغه کړئ. په دغه کې سایډ کې تاسو ته ښکاري چې تاسو ته څو دانې جوړې کړې دي. په دغه کې ګوره اوس په 15مه باندې کار کوي. اوس راغله 6مې ته ان تر اخره پورې موږ لاس دانې ورته ویلې، لاس دانې پوره کوي، بیا هغه کېږي سټاپ کېږي. نو په دغه کې اوس 7مه کې ده، 8مه، اوس ګوره طالبانو په اړه معلومات ور اضافه کوي. نو په دغه کې ګوره دا اوس خلاصېږي. افغانستان ټوډے چیلنجز اینډ اپورټونیټیز. نو په دغه کې اوس کاته چې راسئ ګوره دا خلاصه شوه. your made your first gamma is easy to consume, edit and share your gamma. په دغه کې دا اوس خلاصه. او په دغه کې اوس تاسې کولی څنګه دغه ایډیټ یې کړئ، له ملګرو سره شریکه کړئ. every card is made up editable block. لکه په دغه کې هر کارت چې معلومات دي تاسې کولی شئ دغه ایډیټ یې کړئ. کولی شئ نیکسټ ته راسئ. په دغه کې you're ready to go have fun exploring gamma. نو په دغه کې let's go. نو په دغه کې اوس ګیټ سټارټ یو دغه مو کمپلیټ کړ، خپل ګام هم جوړ کړ. اډ ا کارت کولی شئ په دغه کې دغه سټیپونه کمپلیټ کړئ. نو کولی شئ په دغه کې دا کلوز کړئ. نو په دغه کې اوس تاسې کولی شئ دا اولنۍ سلایډ ده. په دغه کې a brief history of Afghanistan. په دغه کې ور عکس یې وراټ کړ، او په دغه کې نوم وای حفظ الله احمد ځای دا چې موږ لکه جیمیل هغه یې راوستلی ده نوم یې. یو په دې کې کولی شئ اوس 2مې ته راځئ، او 2مه څه ده ancient Afghanistan cradle of civilization. نو په دغه کې ګوره دغه عکسونه راوستل. the rise of Buddhism in Kushan Empire. په دغه کې Islamic conquest. نو په دغه کې دغه معلومات یې ور اډ کړئ. کولی شئ اوس په دغه کې پریزنټ یې کړئ.
دلته لکه سلایډ شو غونډه ده اوس. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس.